واتل علیہم دا واقعات بنی اسرائیل په کتاب کې موجود وا ذکر الله و واتل علیہم ولل په دوی باندې واتلو استعمالی کی عام په وحی کې اشاره ده دیتا چې دا ګوره په خوانی وحی دا تورات کې وا اے نبی هغه وحی دوی ته بیان کا اول کې د آدم علیه السلام دو زامن پیدا شو د یو نوم قابیل او د بل نوم حابیل نو هغه وخت کې مال قربانی او مال عبادت وو د الله نو حابیل قربانی پیش کا په ذبح کولو د یو ګډ په اخلاص سره یو ګډ په اخلاص سره راونی او ذبح کا قابیل یو جنس د وربشو یا د غنم راوړو او ډیر ردی و پیش کړه د صدقې لپاره بغیر د اخلاص نه نو هغه وخت کې د قبولیت طریقه ودا وا چې ور براغه مقبول صدقه به وسوځلا نو د حابیل صدقه قبول کړه وسوځل شو د حابیل اور چې قابیلو تغییر قبول نه کړه نو لانجه د غزینه پیدا شو بعضی مفسرین لیکلي دي چې را د دې په خويندو باندې جنگو باغی اس دلیل نشته ده واتلو علیہم الله وی بیان ک په دوی باندې نبا ابنی آدم خبر د دو بچو د آدم علیه السلام د آدم علیه السلام د دو بچو خبر په دوی باندې بیان ک بالحق پر اشتیام اذ قربا قربانا کلچی قربانی وکلا دی دوانو قربانا منا جدا جدا قربانی فتقبل من احدهما پس قبول شوا د یو د دوینا ولم يتقبل من الاخر او قبول نشوا د قبلنا من احدهما معنا صدقه قبول شوا د حابیل ولم يتقبل من الاخر د قابل صدقه قبول نشوا قال ویل دې قابل لا اقتلنك خام خاصب وجنم تعالی اے حابلام ګور حسد څومره قبیح ګناه ده دا حسد کراغه چې څنګه ستاسو صدقه قبليږي او زما غدینه قبليږي زده وجنم وس نو دا حسد سبب شو لپاره د قتل دورور اسمانونو کې اولنې ګناه چې د الله رب العالمین نه فرمانی چې شوی دا حسد ده چې هغه شیطان حسد وکړ د آدم علیه السلام سره لاندې پزماګه کې اولنې ګناه چې د الله رب العالمین شوی اولنا فرمانی هغه حسد ده لاندې حسد وکړ قابیل له حابیل سره نو قال ویل دې حابیل انما يتقبل الله يقرن قبلي الله صدقين نیک عملنا من المتقين المتقين نام بس دو خیر خلکو جواب مختصر جواب ورکړي چې قبولیت وجه تقوا ده غره او پتا کې تقوا نه و دا خوستان اوسان ده چې ستا صدقه قبول نشو ما ولي وجه ګوردل الله وایي چې عمل چې الله قبلې د متقین قبلې مولا علی قاری دا جمله راوړې او به ور پسې یو حدیث لګولې ده اگر که په سند کې کلام ده چې الله د بدعتي منځ روزه عبادت نه قبلې نو الله عبادت قبلې د متقینو نه قبلې د بدعتینو نتیجه دار وتلا چې بدعتي متقین شکیدل عمل الله د متقینو قبلې بس دا ورته ویلي لا بسطت الي يدك لتقتلني ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك قابل ډیر غوسو یره وایزه دی وجنما دور ته پتور د نصیحت باندې دا خبر وکړه چې ګورا ورې دا کار کې ظالما کته می وجنې زه خو دې نه وجنم مگر خپل دفاع وکوم لئن بسطت معنا کچیر تتر وګدې الی ما تا يدک لاستا لتقتلنی دیر پارا چې تم عمل کی ما انا بباسطین زنی ما دروغ دون کې یدی امانت لاسونو سما الیک تا
لیقتلک دیر پارا چی زمڑکم تالرام لیقتلک منزد نوجنم کتم وجنی ہو دفاع بکوم کنا او دا عین شریعت زمنگم دے حدیث دا ابو داود کی راضی نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابو تویلے چی پیتنی براشی و تاسو باندے سعد رضی اللہ عنہ ورتویلے چی رسول اللہ سوک زما کور تر داخل شی لاس ما توقدی دی دا پارا چی معمل کی تبتسکو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ورتویلے کن کا خیر ابن آدم و اتدس شام پشان دا آغا آدم علیہ السلام دا غرب چی دا آدم علیہ السلام پا دی دو زامنو کی چکم خسڑے و دا آغا پشان شا منتبع نه قتل خودی لیکن دفاع بکی رضان کمڑے اکلی شہیدے انی اخاف اللہ یقنا زیریکم دلانام لیقتلک منا زتا نوجنم خو لیکن دفاع بکم زکا دزان دفاع خو پرز دکانا او دا ورتوی انی اخاف اللہ یقنا زد اللہ نیریکم زکا دی نوجنم رب العالمین چی رب دا مخلوقاتو دے قتل ہو غٹا گناہ زکا دی نوجنم انی اريد ان تبوء بإثمي وإثمك فتكون من اصحاب النار دا قولم د حابیل دے کله چې پوه شو چې را دا قابل زما په خبره باندې نه سميږي او دینه سړی نه جوړيږي او ما نه پریری ما وجني نو پته ور دیم د نصيحت او د تخویف پر ګودایرا انی اریدو یقینا زیراد لرم من تبوء بإثمی منا چه تاختشی اسما پا گنام بإثمی منا پا گناه اسما دا قتل و اثمی کا منا او پخپل گنام پخپل سڑ گناه باندې چه حسد دے وغیرہ دلتا دا سوال رازی چه یو مسلمان بدبل مسلمان دا پارا خیر خواهی لٹائی نو څنګه ته حابیل وی چې زغوالم چې ته ګناهګار شې او په ګناه اخته شې انی اريد ان تبوء بإثمي زغوالم چې ته په ګناه باندې اخته شې دا ول به خیری لټای زي محشری وای دا کنایه دا تقدیر د عبارت دلته ده عبارت کی تقدیر ده انی اريد مدافعتك لا قتلك ز اراده لرم استاد د ځان د تفیق کول استاد د په کوم ځان ولیکن وجنم دینا من ازما اراده د استاد دفاع استاد قتل اراده ګورن لرم اذا قتلتني تبوء بإثمي وإثمك کله چې زم مرکلم نو تب په خپل ګناه مخته او زما په ګناه به مخته او تب ګناہونو کې اخته ګوره دا وګت کلام دی لیکن دلته مختصر کو صحیح حدیث کې راځي نن چې څوک قصدن ناروا قتل وکي نو داغي ایسه د ګناه په قابل پسې لیکل کېږي ذکر لأنه اول من سن القتل ذکر قابل اغا سڑیو چې د قتل عمدی اول بنیاد دی خودلو اول بے گناہ انسان چې وجل دی اغا قابل وجل دی نستمرا بے گناہ قدونه چې کېږي قصدن نو د قابل په کې ایسه ده ذکر بنیادی خیره دی بے گناہ قتلون فتكون من اصحاب النار وتبشير خاوندانو دور والانا مانا پدی باندې کافر سن کافر کیږي نه پدی باندې من ډیره زمانہ به پور کی اوسېږي زکه بی ګناه قتل دی وکړه وذالک جزاء الظالمین او دا بدل د ظالمانو ولیکن دی خبرو قابل باندې ایت اثر ونکو چاغه تیر شي د قتل د حابیل نه فطوعت پس خیستک له د قابل تا نفس د قتل اخیه مرګ دورورا من خپل ځان او د قتل دورور خیستک چیرې وجنه مې فقتله پس د حابیل ملک فاصبح من الخاسرین پشو دا قابل دو تاوانینو نام مزدا تاوان کی پریوتو که یو طرف ته گناه وکړه بل طرف ته قتل وکم نو بل طرف ته ورور ملک خپل املای ما تکلا خپل ورور قتل کا قصدن فبعث الله غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يواري سوءة اخيه
کله چې قابل دا حابل مړ کو نو دا حیران شو چې اوس دی ورور سره څه چلو کما دا اولانې مرګ دی پزماکه کې اولانې قتل دی نو دغه شان بدا پروتي کنام څه شلو سره وسو کما ندی جوسي سره بعض روایتو کې راځي وې د قابل چې کله دا حابل مړ کو دا است پشاکو به ګرځاو نو دې توي خسران د خسران آثار عقل تلار تر دې پورې کارغه د دې استاد شو چې د دینه طریقې زده کې د کارغه نام الله یو کارغه راولېګو او د مخې ته دا ټونګواله معنا ده سي زمکه را کنستلام ودته اشاره ورکړي چې لکه سي خخ کا کنه زمکه کې ولقتی وباسا کند ولوباسا پای کې خخ کا فبعث الله غرابا بسرا ولېګ الله یو کارغه يبحث في الارض چې کنستلې کول پزمکه کې پیدا باندې شرط وکارغان ویرالو یو راولګي د بل ملک ابل است پیدا خخ دا خبره نه ثابت بلکې د غرابن یو کارغر لراولګ چې کنستلې کول پزمکه کې لیریه دل پارا چې وخې دې قابل ته کوي په یواري چې په څه طریقه باندې پټ کړی سو اتاخيه جسد اورور څنګه پټ کی جسد اورور نو ذکر کوي ارمان عدد قابل چې دا مې څه کمقل کارو کو قال ویل قابل یا ویلتا ای ارمان دې مالرام ای ارمان دې اسما په حال اعجزت من ایز بعقل شما ان اكون جشم دې زو مثل هذا الغراب پشان دې قارغه فواریا سوءت اخي چپټ اکړم هغه وجود دورور خپلم چپټ کوم وجود دورور فاصبح من النادمين فشدا من النادمين د حیراننا من النادمين سوال الذين نامت خطوبه ته ویل شوی دی حدیث کې نو قابل خطوبه نه د استل مدارک معنا کوي نادمین معنا متحیر شه حیران شه چیرې دا مې څه ګناه وکړه